د سرپل کوهستانات ولسوالۍ کې د 4 میلیون افغانۍ په لګښت د 32 کیلومتره سړک جغل اچونې چارې پیل شوې. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي روان کال کې به 100 کیلومتره سړک د دغه ولایت کې په معیاري ډول قیر شي. بل پلو د سرپل اوسېدونکي دغه ولایت کې د نورو پراختي پروژو پلي کولو غوښتونکي دي. دا سړک 11 کیلومتره اوږدوالی لري چې د سرپل کوهستانات ولسوالۍ بلغلي او علف سفید کلي سره نښلوي. د دغه کلیو اوسیدونکو د دې سړک له خرابوالي شکایت درلود او له سیمه ییزو مسؤلینو یې د جوړولو غوښتونکي وو. تازه د سرپل د ټولګټو چارو ریاست د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د دغه سړک جغل اچونې چارې پیل کړي چې د 2 میاشتو په اوږدو کې به بشپړې شي. حال فعلا که ما را به خاطر مشکلات مردم یک جغل اندازه میکنیم. انشالله در این بودجه سال نو وقتی ما وعده دادن که 100 کیلومتر سرک با سرپل انشالله میایه و ما کوشش میکنیم که زیادی هم سرک قیر ما به اینجا بیاریم. تقریبا د 4 میلیونه شاوخوا تقریبا د تیلو او د روغنیاتو مصرف راسي. نور مصرف په دې کې نشته. کارګر هم د پایدامي دي، موټران هم د پایدامي دي. ولایت یو د لنګر همکاري کړې ده. له دې سره هم مهاله د سرپل اوسیدونکي د دې سړک جوړولو چارو پیل ته خوشحاله دي، خو له مسؤلینو غواړي چې نږدې راتلونکي کې د دغې سړک د قیر اچونې چارې هم پیل کړي. وقتی که جغل اندازی میشه در 1 سال یا 6 ماه زود خراب میشه. اگر یک قیر شود یک عمر مردم از این میتونه که رفت آمد بکنه با مشکلات مردم و طول مدت حل شود. قانون عامی است که مردم مشکل زیاد داره، کلینیک مشکل داره، مکتب مشکل داره. این چیزا باید برای ما مهیا شود. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تیرو 2 لسیزو کې د هر ډول پراختیایي پروژو له تطبیق محروم وو او د سرپرست حکومت له مسؤلینو په دې ولسوالۍ کې د نورو پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د سرپل والي وین ښاغلی حبیب الله مسرور موږ سره وصل شوی دی. سلامونه مسرور صاحب، ورځ په خیر. که راته ووایي چې په سرپل ولایت کې د سړک جوړونې بهیر څنګه روان دی؟ تشکر، سلامت و بخیر باشین. چه قسمی که به گزارش شما آمد الحمدلله به کوشش های رهبری مقام ولایت با هماهنگی ریاستی فواید عامه روز گذشته به تعداد 32 کیلومتر سرک ترمیم و جغل اندازیش انشالله شروع شده و نزدیک به 2 ماه دیگر انشالله همی کار تکمیل میشه. ناگفته نمانه که هزینه تمامش از طرف ریاست فواید عامه است. تمام موترهایی که در اینجا کار میکنن و همچنان بخش روحانیات و کارگر تمامش از طرف ریاست فواید عامه و همکاری مقام ولایت بوده است. بله مسرور صاحب، که راته دا هم وایي چې په سرپل کې په کلي شکل باندې دا د کوهستانات سړک باندې کار شروع شوی دی که نه شته نور سړکونه هم چې په سرپل ولایت کې هلته د قیر اچونې او د جغل اچونې بهیر روان دی؟ به شما بهتر معلوم است که در سال 1403 که فی الحال ما شما قرار داریم پروژه های بزرگی سرکسازی انشاءالله از طرف بزرگای امارت اسلامی افغانستان توقع است که در سرپل شروع شود. یک پروژه بزرگی سرک 40 کیلومتری سرک مسیر فاریاب سرپل که در روی دست است قیرریزه میشه و همچنان 12 کیلومتر سرک حلقوی ولایت سرپل است که از طرف بزرگا وعده داده شده و همچنان از طرف رهبری امارت اسلامی افغانستان امیرالمومنین حفظه الله منظوری 100 کیلومتر سرک قیر ولایت سرپل در سال 1403 انشاءالله که امید است که پروژه عملی شود. با رهبری مقام ولایت سرپل این رو وعده دادن و در غیر او هم سرک‌های مسرور صاحب، وړاندې تاسو اشاره درلودله چې د دغه سړکونو وروستی کوم لګښت چې راځي، کومه هزینه چې پرې راځي، هغه خپله د سرپل ولایت له لوري ورکول کیږي. دلته د دغه کوم لګښت په تړاو باندې چې تاسو بحث مطرح کړ، عواید له کوم ځای سوي دي؟ څومره د سرپل په کورني عوایدو کې په خپل د ولایت په کچه باندې په دغه عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی؟ علت یې څه دی؟ رښتیا هم دغه عواید له همدغه سرپل ولایت څخه دي که نه دا د دولت له لوري بودیجه کې چې کوم رقم دوی ته ټاکل کېږي له هغه څخه مصرفیږي؟
به شما بهتر معلوم است که بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان در کل کشور و همچنان در ولایت سرپل شفافیت در جمع‌آوری عواید آمده است که چند وقت پیش ما گزارش عوایدی خود شما هم در ارتباط بودین، ما تقدیم کردیم که 77% نسبت به سال گذشته عواید ولایت سرپل تزیید یافته بود نسبت به سال گذشته، که از طریق عواید داخلی هم محترم ریاست شاروالی سرک‌های فرعی داخلی ولایت سرپل ترمیم و جغل اندازی و همچنان بعضی شقه‌ریزی کردن. تمامش از کوشش و تلاش رهبری مقام ولایت سرپل بوده و در نهایت با همکاری ملت و مردم کوشش بری است که پروژه های بزرگ از قبیل سرک سازی و پروژه های عامل منفی دیگر ما در این سال شاهدش باشیم. بله فعلا یوازې د سړک جوړونې پروژو باندې کار آمده که نه شته نور ټولګټې پروژې چې دغه د عملي کولو په برخه کې په سرپل ولایت کې کار کیږي او کار پرې روان دی؟ فعلا که در ولایت سرپل کاری که روان است همه کاری قیرریزی سرک‌های داخل شهر است که از طرف ریاست شاروالی است و کار 32 کیلومتر سرک که پیشتر به شما یادآور شدیم از طرف ریاست قواعد عامه است. فعلا همه کارها روان است. انشاءالله در آینده نزدیک به شما اطمینان میدیم به ملت سرپل از طریق رسانه شما که کارهای بزرگ دیگر هم در راه است. ناگفته نمانه که در 3 ولسوالی جدید و تأسیسی که سال گذشته در ولایت سرپل از طرف امیرالمومنین صاحب منظور شد به تعداد 60 کیلومتر سرک در ولسوالی البدر، الفتح، الجهاد او هم در نظر گرفته شده که کار اونها هم شروع میشه انشالله و جغل اندازی میشه. بله لکه څنګه چې تاسو ویلي دا نوې تاسیس شوې ولسوالۍ دي، هغه ولسوالۍ کې امکانات څومره موجود دي که نه له پخوانه امکانات موجود فقط هغه ساحې ځانګړې شوې او بالاخره پر ولسوالۍ باندې بدلې شوې دي، هلته خدمات پکې شته دي؟ بله الحمدلله خدمات ملکی و نظامی و همچنان خدمات صحی کلینیک های ما در اونجا داریم و تعلیم و تربیه مکاتبی در اونجا فعال است. همچنان بخش های مختلف خصوصا فعلا تعلیمات تکنیکی که آمریتش در ولایت سرپل فعلا خیلی کارش روان است در ولسوالی ها و همچنان در بخش های زراعت تمامی کارهای عامل منفیه خدماتی که از رهبری مقام ولایت سرپل هست برای اونها هم عرضه میشه مثل سایر ولسوالی های سابق. بله د پراختۍ پروژو د پیلولو په برخه کې څومره سرپل ولایت کار کړی دی او بالاخره پراختۍ پروژې تر کار لاندې شته دي چې هغوی په خپل پلانونو کې په نظر کې نیولي دي چې باید په سرپل ولایت کې پراختۍ پروژې عملی شي؟ پروژه های انکشافی به شما بگوییم که در سال 1403 از طرف ریاست اقتصاد و همکاری مقام ولایت 251 پروژه انکشافی را ما با وزارت محترم اقتصاد روان کرده هستیم که در بخش های مختلف است. انشالله امید است که وزارت محترم اقتصاد این پروژه ها را منظور بکنند که یک گام مثبت و یک کاری بسیار نیک است در ولایت سرپل در سال 1403 انشاءالله. بله اړتیا کوم برخو کې ډیره زیاته ده په سرپل ولایت کې سړک جوړونې په برخه کې که نه پراختۍ پروژې چې په هغه کې د سرپل ولایت میشت کسان د کاري زمینې د برابرېدو ترڅنګ کولی شي چې خپل ځان ته په همدغه پروژو کې د نفقې پیدا کولو په برخه کې دې ترې استفاده وکړي او کار وکړي پکې؟ به خاطر نیازمندی ها که خیلی زیاد است انشاءالله کوشش برای است که رهبری مقام ولایت سرپل همیشه وقت تلاش داره که زمینه های اشتغال زایی در بخش کارآفرینی برای مردم و همچنان در بخش های صحت در بخش های تعلیم و تربیه همگی برایشان آماده بکنه. حتی الامکان که توقع ما از بزرگای امارت اسلامی افغانستان همی است که کدام پیشنهادایی که از طرف رهبری مقام ولایت سرپل میشه به خاطر اشتغال زایی اونها رو مد نظر بگیرن تا اینکه ملت ولایت سرپل که یک ملت فقیر است، یک ملت خیلی غریب است، برای اونها کار پیدا شود. و فعلا هم پروژه های روی دست است از قبیل کارهایی که در سرک سازی است یا در بخش های دیگر است. مردم اشتغال زایی دارند خصوصا در بخش
کمپانی آفچین که اینجا مردم ما خیلی اشتغال زایی برایشان هست. فعلا در اونجا کارگرها وجود داره، مردم رو اونجا به کار مصروف هستند. بله، وړاندې تاسو ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې د قیره اچونې او د جغل اچونې کارونه روان دي او دغه چارې شروع شوي دي. په دغه برخه کې څومره معیاري قیره اچونه یا د سړک جوړونې په برخه کې ستاندارد او معیاریتوب ته کتنه کیږي او دا په نظر کې نیول کیږي؟ انشاءالله بعد از اینکه منظور شوه میبینیم بخیر به استانداردهایی که در درجه اولی نخواد باشه، انشاءالله در درجه دوم و سوم امید داریم که به همین استانداردها سرک جور شوه، چون که یک مسیر کوهستانی است. بالاخره رفت آمد موترهای کلان و باربری فعلا در اونجا وجود نداره، موترهای خرد و ریزه است. اگر به درجه دوم و سوم هم باشه انشاءالله مردم ما به خیلی خوشحال بشوند. بله، تاسو له لارو څخه یادونه وکړله یا شهرا که زه تاسو ته ووایم چې په دغه برخه کې څومره کار شوی دی، څومره خلک په اسانه سره کولی شي چې سرپل ولایت ته د سفر او تګ راتګ وکړي؟ در رابطه با کار مردم برای شما بگوییم که در ولایت سرپل خیلی تلاش ها برای صورت گرفته است، خصوصا از طرف ریاست صنعت و تجارت که یک صنایع دستی را ریاست چیز شما در این جور بکنیم تعمیل شد و همچنان دیگر پروژه هایی که روی دست است اونها هم باید در اینجا جور شود تا اینکه مردم یک اشتغال زایی برشان پیدا شود، تا اینکه جوانای ما به وطن خود مصروف کار باشند و به خارج نروند. بله، تقاضای مردم چی است در بخش اشتغال زایی؟ قبلا شما رویشان تذکر کردین و یادآوری کردن که افرادی که در سرپل زندگی میکنن اینا خواهان اشتغال زایی بیشتر هستند تا بتوانند زندگی خود ادامه بدن. بله بله، تقاضا یا خواهش مردم سرپل از نهادهای دولتی چیست؟ به شما بهتر معلوم است که تقاضای عام مردم خصوصا جوانان ولایت سرپل همه است که برایشان اشتغال زایی و کار آفرینی صورت بگیره و رهبری مقام ولایت سرپل هم در تلاش همی است. شب و روز به همراه بزرگای امارت اسلامی در تماس هستند که در اینجا خصوصا در بخش نفت و گازی که استخراج میشه جوانان رو به اینجا استخدام شوند و همچنان در بخش ایجاد بند دره سلطان ابراهیم که شما هم شاید در جریان باشین، در اونجا در تلاش هستیم که او بند هم انشاءالله امسال منظور شود و تمام جوانای ما مصروف کار در همینجا باشند. بله، در اخیر چقدر پلان های انکشافی در ولایت سرپل در نظر گرفته شده؟ به شما پیشتر هم گفتم 251 پروژه انکشافی از طرف رهبری مقام ولایت سرپل به وزارت محترم اقتصاد ارسال شده. انشاءالله امید است که پروژه ها را منظور بکنن و پروژه های زیاد انکشافی در ولایت سرپل در سال از منظوریشان جواب دریافت کردین؟ چقدر پروژه منظور خواهد شد؟ فعلا به شما معلوم است که بودجه در مرکز تثبیت نشده. انشاءالله که امید 90% و 100% ما بری داریم که اونها منظور میکنن. مننه، ډیره زیاته مننه ژوندی سي مسرور صاحب چې موږ سره مو بحث کې ګډون وکړ. مننه.